تازه خبر: چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې ساحه جوړه شوه. سلام، وخت مو پخیر. په موږ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي په چابهار بندر کې د افغان سوداګرو لپاره فری زون یا یوه خپلواکه منطقه یا ځای جوړ شوی، ترڅو دغلته خپلې سوداګریزې په خوندي توګه پرمخ یوسي او خپل صادرات او واردات ترسره کړي. افغان سوداګر به له دې خپلواکې منطقې څخه په استفادې وکولی شي په اسانۍ د عباس بندر او چابهار بندر له لارې خپله راکړه ورکړه ترسره کړي. د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د محدودیتونو زیاتولو او په کراچۍ بندر کې په یوه او بله بهانه د هغوی د کانټینرونو له درولو وروسته د افغانستان سوداګر اوس چابهار بندر ته مخه کړې او تیر کال له دې بندر څخه افغانستان د 2 میلیارده او 25 میلیونه افغانیو په ارزښت صادرات او واردات کړي. 33 میلیون ډالر صادرات او پاتې واردات دي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کړه خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.